Tamanum abade, tamanum abade. Yala karapaca baltandara priwato agampuro jack. Lagmasyarandi pa di kaliki. Ay, bibi siya siya. Siyapat si Chachalishwe, Dakachalishwe bachi. Ci خوبو نکن نر کٹے بدی زیگی گی دا خیرہ چی لگ ایخ گرزی دے پا دی کلی کے وقت دی خلقو سا جنگاولے نو چی حکومت وڑر آلے گل تا بورتا بل چک خود لے وے قراقور لوڑر آلو خیراتی آوز پیتی وینی دا خیرہ بی بی شکر باش خاندان تیم افسر پیدا شو افسر د خاندان کې نه په دشمنانو کې پیدا شو هغه زما د خاندان خوس نه دی زما د هغه خو ډزې دي دا د غریبانانو لوی موږ یې راکوي موږ چې غریبانان یو ته غریب یې خو د هغه دشمن یې ته وبې هم نه او زما ورندار الله توبه الله نه الله وایي که نه وای چې دغه د ملکې کړې او ملکې لاړې ورکې شوې زما ورندار به اوس په پنجو ګرځي چې چل به کوي وړه راله راغلي دي زما ډ اور کوي ته راته وې خپې دې تاویږي خدای شکر نه یو تروړم خو ته یو چې زه چوپسې ځو راځه الله زما بورقه راواله زه رالم زما الله مل چې خروره تا نه ما رانهوړه نوم دې بدل که بل پسینه لچاو دیو او ته د هغه نه زیاته اوده بلای اوده پرتې لږ ایخ ګرځ دنیا په کومه واوړېده چې ایش غمونه کې بیبي راځه نادان بچي د سړي دي ته یو کار وکړه بچی ما خو داسې کار وکړو که نه غیبت باندې راووتم رمبیا مې په هغه ځای کې پرېښودو او هر څه مې ګډوډ پرېښودو ور مې تاله نه کو چرګو به هر څه وران کړي تاخ ته به ختلي ټول لوښ به یې غورځولي ته د کوټې ورم بند که او رمبیا بمبیا موچت که وعلیکم خوشحاله شي خوشحاله شي هلته ورشه زه لاړم بیبي ځه ور بند که غورې خو وړو له چنچیو که هغه په اوږې راونولې پرې بیا راپسې چیچن وکړه راشه د چینچیانو والا څه پیدا څنګه ښه تا تو څه کوئ په دې روژه کې وړو پسې راغلي وړو پسې وړو پسې راوځي ښه بېغمه شه ځم پسې روان یم خو داسې کار دی زما خپل ورور له راغلي دي د خیره سره او زه چې در سره یم دوه درې تروړې به ترې له راوالم راځئ مالګینې هسې چارسدې ته شاپینګونو له ځئ دې روژه کې شاپینګونو له مه ګرځئ یو خو دکاندارانو له روژې خرابې کوي او بل په خپل هم روژه خرابه شي کینئ په قلاره د اختر نه بعد به د میکاپونو سامانونه والئ دغه د عبادت میاشت ده هغه تاسو شاپینګونو کې غرقه کړئ وي ده هناك رالو ده اللي هناك هذاك ده روتي دي لور كيفا اوه انا سړي پسې بیا زیات راځي بیا څنګه فوت هناك السلام عليكم وعليكم السلام نه ته خدای مسلمانه ته صرف ما ته دوه کنه چې زه به تا پسې دلته کې راځم خو ته به ما نه هلته کې راځې یاره هناك زه درتلم ما وی زمونږ د مازدیګري کې دا کار مار کېږي زمونږ دغه مازدیګري به دې کې خپل کار وباسو ما یې چې روژه ماته وکړم نو در به شم مجرې ته مړه د خدای مسلمانه د ماښام خو زموږ د دنیا کارونه یاره اوس خو موږ هغه خلکو کې نه یو که نه اوس ته څه چلو که زما را پیسې هناك دا څه دی امانت دی را سره پروت دی که نه دا واله ښه سرپتي دي خو ستا اړه کېږي نه ولې مې نه ډه کېږي هناك درتلم ماښام که نه ماښام درتلمه تاسو خلکو کې دا شی دی که نه چې زموږ د لاسه سړي شوې نو بیا پکې مهوکې سنډې څونه دي 1 لاک مکه زور ریټ ته ولګاو که نه ظالمه ډالر کم ځای ته ورسېدو د خدای مسلمانه نو څه چلو ګناه که واره نه کوي که نه بس دغه کې موږ له واره نه کوي نو څه وکړو
غواره وینه کوي د خدای مسلمانو مرزو کې خو ستاسو روټۍ یاده ده روټۍ ورته په 30 کې د عوام خو هم نه سمیږي خلک هغه په 20 کې مخو ګسنډي تر 30 خبرې کې هغه اني ټایم از مری د بریتونی ولې ته ما ته چې په 30 خرڅاوه اوس څنګه چل کې بل لوټر در وړم یاره نه کدا تیارم لا پراتری ک بیا لګیدو نو زبر ترنګو کما ښه ټیک ته زه ټیک ځه مړه ځه دی لوټو پکا خدای شته کنه خو یو ګوتیم در باندې خرڅ کم نه کا په دې ته پوی نشم چې دا سلو برادر څه پیسې وي مړه د خدای مسلمانه څه خبرې داسي چې دا به یار دوستان نه کی بس کینه او مان تا سره په خور خړلې زما خیال دی هغه د وړو هغه لوډر چې لګلې او زما خیال دی هغه دل را لګلې اوري دل دی ورکړل خدای مسلمانه نو تیغه کینه مړه دا کا یو دی غریبا غریب پیدا کړم خدای نو بل دی مینا تو مینا په دلګانو خلکو کړم قورا بنده خودی مخکې ورسته خطا کا چې ته مونږ چرمه تا زما بیبي داس بینوار ولګره کدا دې څه کړی دا کول پنځه زمونږ پیړو چې دلته خلکو ته مینتونه کو په قطار کو ته تر خطا شي داسې دیغه لار باندې خلک وځي وای سجی یاره دا وړو زما په کار دی ستا په کار دی ما پیغه ته دونه خبر شو کو دوړو د پاس دا سړی نه سي کنه چې د پولیس نه دونه سړی نه یریږي چې سونه به دغه شکل نه یریږي لکه دا وړو به زما په کار دی خو دې تبا کلام بوزنه تورګه ما ته دی وای دا زړه سې دوی نواب کاده وی بیبي ته مدنه چا بدم پرې هدا اته ستړي پېکی باندې خدای راځي تمہارے گیدی خدای راځي مولا په چنجیو کا زه خیره سرکاري ول راغلی راځه ما ته پته ده ته خیراتونو نه خود چې خبرې کې لکه د مرګ چې سړی خبرې چې بس او هر یو بمرو دا نه چرته خطا کېږي بیبي هم کوم وزن چې می خاون مړ دی کنه هغه بچی می دغه په لړزان ګرځي په کوڅو کې په خیراتونو ستړي شو او دا خو زموږ حق دی دا به غواړو نسو نو ستا لړمون چې ډکوي دا واړه ماشومان دا به په لړزان نه خوراک لږ کم کوه که نه هغه شان مستیانې د وړو نه مه غواړه څنګه نو وایي بیبي مورې ګازه مې اوس خوښه شومه ګورم وای ډوبه شومه د تختې خبرو خې ختم کو چې غټ ګیټ ولګم وین لګي والي ورګه چې ورمته وډه بومان اوس پروزي کله څه چلی بای مې د خلکو څه چل دي ورڅه اقرا قوری د لګا واس کا صبر وکړه آرام کوي رو باندې کنه ته څه کار دی وسه ما په شړه کې آرام ولګا د چرګو غل بوس آرامونه کوي ورڅه واس کا وته بیا چې نو دغه راغلی دا پاره نازم وای نازم نه سبب هغه لګ آرام کوي بو طبيعت خراب دی رو باندې بیا ما طبيعتونو باندې دی خدای اور پوری کې تمام ورځ به سپیکن چې کوله اوس نازم چې وای ډوبه مې مخوله سم خو دا کار دی چې مخ کار څنګه اوس ګورې هغه نازم صاحب دی ما تاسو ته دا چې په دې ماشين باندې دا په دې ګره یاره باندې نو واچا واس کا وتا سپا خاماس کوم وته یاره دا سپا ماشين می یاره ته خدای دوستارو باسي د خدای مسلمانه د وړو هیڅ پته نه لګي حکومت اعلان کړی وي د 25 رمضان پورې به وړو ورکوه خو بیا وړو بندو چې لږ خو پکې خوش وکنه یار نازم صاحب بار یو ځل راغلی دا او تاسو ته پوس کوي څه وته وایم د خدای مسلمان سر شو ما خام چې به زنانه او سړی نو موږ څوک نازم صاحب ما له خو په خپل په سر باندې در کو خصوص څه وته وایم تا ته مونږ وی چې زنانه لا سړی راځي وته چې سپ میټنګ کې ناشته اوس ورته څه وایم مې درځي را خدي ځښنه پته باندې سلام راخه سیده یا پاکه چې بیا څوک راځي اوس په دې خوا شو اورې غروزي دا خو سم د کانی سې چوري وای السلام علیکم جی وعلیکم سلام شابسي هم کتړې جامې هم بدل کې نو ما غشي ما ته دې پته د دې پیژنم نه جی واسکټ مې والله خپل دی واسکټ خو دې خپل دی خو له ایکسپټ زمام راځي یا الله توبه ځان دې دونه تخته پیدا کړې دې جوړې پیدا کې د چرګو غلا پیژنم دی اورا راکا د خدای مسلمان کارت ضرور دی کارت میرا وړي دي تا ته د ما کارت نه معلوم پروتستانت بتا سره نه بس پرې راځه او شابونه ته پوښتنه وړو راواله ته څنګه اپا
ځکه زه راواله ما قراقوره که ته ډېرې واسکټې بدلې کوې ډېرې موبایلې پیدا کړې زه دې پېژنم د چرګو غله دا دې کوم ځای پیدا کړي دي پېژنم دې د خدای مسلمان د دې سړي په مخ کې خو مې دونه بېزتي مه کوه دا مې سکرټري دی که نه او دا ناظم د کوم طرفې شوې زه خو دا حیران یم څونه تروړې دې والي دي ویم چې کوم ځای کې د ګټې ځای وي ته به پسې لکه د ګونګي به راوړې ته به پکې ما سره ښې ته نور د خدای نه څه غواړې شابه کنه د سره خلاص زه راځه کنه چیزی کاره واپس در نه وړو دا والې دي اپا خو دې خوښې نو زه دې به سره کوره پورې یوسي وایي نه کوره پورې الله دې میراث پاتې که د دې نن دې 2 کیلو والي دي دا خو غټې درنې تروړې وي ځکه دې بله دا خولې سپکې تړلې دي د خدای مسلمان د حکومت د سایډ نه 2 بورې راځي که نه نه رشا دا راته ووایه خلکو خو 3 تروړې راوړي دي هغه درېیمه تروړه یې څه کړه یوه تروړه ځان لږ دغه شی دې موږ ځان له خو نه دي والي ما ته غلې کېنه پرې سترګې به نه غړي واسم پر زمانه پیژنې فقلاره کېنه چپ کنه چپ ما نوم مرچکی کو وړه ګل چې دسته په مرچکی یم سامانو اپاته پرې سامانو اپاته ګور ته پرې کاټن کوم زه ته بینه کوم ځای ته کوم کنه دا سړی کما کړ دی دا سړی کما کړ دی پر پاتې خراب نه نه کې پاتې پیژنې کړم نه پیژنې اوري سبته می زما پته می نه دا پوزه لازم څه پلاس هغه مولوی دی دا به چې کوره پوچی اوسم زه په خپل سره ځم کوره پوله دا زورنی مارکه غلا ناظم صاحب ستا خو ډېره بېزتي وکړه ما خو ستا د مخه ورته څه ونه وي یعنې زما نوم مرتکي د مرتکي ډز مې ته پورته کو ډزه چا خو نه لیدم نه ونه لې سوتر ما ولیدې خله چې وشرمېږي خو چې حیا هم لا نه ته خدای مسلمانه شکر وکړه شکر هغه څنګه دا مې دی دونه به د پولیس ته مېرانه کې څومره چې دا خو ډېره بده مې ده دونه جبه ده ورسره والله چې سړی دی بس ما خو ستا د مخه ورته څه ونه وي یا الله توبه ګنې وایم ډز مې دې پورته کوم ملګريه داسې مې لوړو مې ولې ورکړه که نه چې ما دا بتې م نه خوري راځه چې الله جنې خو په چمن کې ګرځي د ډیرانونو سپی چمن لراله کیا بسې ویم تا هم د ځانه زیارتونو جارو جوړه کړې ده په کوڅو کې ګرځې ولې خیر شه خیر چرته دی زما خپل ورور دی یو خو په قطار کې کېنولې ما او دویم کلي ته مې لاپې کړې وې ما زما رور نه وړه راغلي دي زه بیا تله په زور رالم اټکلی څه کوې چې ما له خپله هیڅه نه راتلې شکر دی دا خو ته ما ویلي دي ویم دا اوچې جامې دي ویلي دي که نه تا چې د اور نه د جایداد د حصه غشته که نه نو دې رور نو او اوس چې وله سرکاري اوړه رالل نو ستې رور دی د کومه اړخه پیدا شو ما ته پته وه چې دا به په ملا چاډه به ولېږي زما دا ابۍ بچی دی ما له به وړه ولې نه راکوي شرارت ستا دی څی والې چیلۍ ته دومره ښځه شوې ځان ته دې کتلي دي ځان ته تا ځان ته کتلي دي ځان ته دې کتلي دي ویم تیار جاړن ته خو مې ونه څنډلې جاړن یم خو چې ته مې څنډلې وې نو داسې بنده وې په ارام کښېنه بیراغه سره مو ویم راغلې څلې وایه دې له راغلې به چې د دادا کور مې دی خیراتي وړه څه کوې چې د کندونه به خپل د دې کور وړم هله به ځم ویم د دادا کور دی خو هغه زوړ دا زما خاوند په خپل محنت اغوښتی دی دا ستا د دادا کور نه دی زه محنت نشته دی زما د دادا نه به م ګوته لګولي خو زه نه ځم زه به دلته ناست دی ویم کښېنه دلته کښېنه ورشه هغه سپو ته بلته کې روټۍ م واچوه هغه سپو سره هلته کښېنه ته د هغه دی اوڅه ولې کېږم دقه ورځه به ناست یم او دا لالا مې د خدای راولي ویم راځي هلته لالا دې پېښوته دیکې به نه وې دیکو کار راته نشته دی دیکو کار راته نشته دی چوکیداره دې خوا راشه راشه د کار مربر ته راشه د چړې لورې تم ښځه شوې ما ته معلوم دی بیا په ما د الله رحم دی د الله نظر دی را باندې ته څه شي په تا دې رحم وکړي که نه نشته دی جادو دی او تعویضونه دی او زما په رورس کې رحمونه نشته ویم نن سبا چې کم مضبوط سړی دی که نه خانداني په هغه د ښځې به د هغه په شا به د هغه د ښځې لاسي ما ته پته ده
کو خاندانی او کو خاندانی نه په چټه خامخا د ښځې لاسي ما ته پته ده ته ماته دی وای ما سره یې بارې ولې دی ایرې بارې نو به زه به وړم اله به ځم دغه درته کښېنم ویم زما د کوره به خاورې م یو نسي اوړه خو اوړه دي دې وینه چې دې څنګه وړم ځه پته به دې ولګي کښېنه هغه ګېټ مخې ته کښېنه کور ته به نه راځې او الله یې دا چوکیدار هم په سر تاله کې چې داسې خیرمارې را پرېږدي السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظم صاحب څه شو؟ ناظم ته پوښتنه خو طبیعت خراب دی لګو. موږ پولیس سټیشن پسې لګلو پولیس سټیشن وباسي بیا راشي. سبا بیا راشي. تاسو د بل پولیس سټیشن وباسي بس طبیعت خراب دي تاسو د کلی نمبر څه درځي باسه خو ناظم ته طبیعت خراب دي. ناظم صاحب سره کار دي ناظم کار هغه غریب کمانډو ټولې د عوامو خدمت کې ټول پولیس سټیشن څه چل دی څه چل دی ناظم دي را بار وکړي دي. السلام علیکم ناظم. سلام یله کې ته د مسلمانانو تاسو خو لاړ نو لاړ یار پولیس سټیشن وباسي بس پولیس سټیشن په لاړ شو د دنیا را شو پولیس سټیشن مخ لورا نو د خدای مسلمانانو داسې کار وکړي اوس خو ټیم لاړو او هغه یو ټرک وغم خالي نو دا بس کوم نو سبا 10 بجې تاسو راشئ هلکه سبا ګورډومبي کار دی امانه یاد صحیح ده صحیح ده نو څه خدمت وکړم سلام خوشاله کوي روزه ده نو ښه لاړ شئ ښه سبا 10 بجې راشئ ښه ناوی کې به ټولو ته ښه خدای ظالمه د خدای ظالمه صرف خلکو ته ښه کوه زړه ولې باقي وچوه څوک مرو د بدغه تیښتې لرو ته ډب د وانه ډول جوړ کړ دنیا په اخلاقو باندې خوړل کېږي صرف اخلاق ښه چلوه دا ټوله دنیا سر کې خو مه کوه نو ته دا اسماني ډبې تو نیولې دي او زید راځه الکس غنم چک کنه ډېر خولي شوی دي د پولیس شوی خو به دعا کو چې چا نظر ورته ونی لګي ځکه چې ډېر سب ها مالکیا بیا کوم خو روانې داسې ایغ نیغ روانې ولی بدره خیر پدې بدرې خیر چاته دي نه دا راته ووایه که نه چې تا دا ملکي دا ناظمي ملک خوتې او ناظمي د چرګو غله ورکړې ده هغه ته دې وړه سپارلي دي نه 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 بدره دا ستا دماغ خراب دی ما څه کار دی هغه ما صرف د دې لپاره کو چې ګوره څوک پکې مطلب لاګانې ونکي څوک غلط نمبر باندې چالو وړه ورنکي ما دې ته ودرولې ته ستا کم دماغ دی وای ملکیا په شړقو لګي وای پړ سورې شي چې تا د چرګو غله نازي زه چاته ومه د ناظمې او د ملکې زه قابل ستا دا نو هغه دوه تروړې خلکو له ورکوي او یوه تروړه سنبالوي بدره زه ستا په سوچ باندې ډېر ښه پوهېږم خو چې وایم دا نور د قبلي طرف هم شي که نه دا غرمان خو به دې ونه رځي دا د پکې کمې خبرې ماله راوستې چې تروړه هلته او تروړه دلته د ملک دونه سپک دی د ملک جایداد شته هر څه شته زه څه کوم په تروړو ویم ملک د باد بڼه د الله ملکه تا خدای نورم سپکه شپېته لکه روپۍ والي شوي دي ننني اخبار کې راغلي دي دا ته بیا پاڼه په پاڼه وښیم پېژنم هغه خورم زه پېژنم چې ډېر زیات یو لوډر پې والي دا ستا سوچ دی شپېته لکه کېدی شي نورو خلکو به خو پاکستان دی نور لس تروړې د هرې محلې په سر دي نور لس تروړې په هره محله کې والي کېږي او دا ما په کلي کې شپېته محلې دي حساب یې کوه لکونه یې پیدا د سخا دغې ما لیدلې وه د کور هغه دروازې مې اوس یې د سنګي مرمرو کور جوړ کړ ویې ما مالکیه راویې غواړه ته ورسره شریک یې بدره ګوره خیال کوه زما راتلو لوري دی دا مطلب نه شو دا ما سره عام کس ولاړ دی ملک صاحب د کورکوري په ځای دی نه یو ډز نه وباسه په کلیار کې کې بدل اکبر یو پاړې واچوم زمانو آفا دې د نیک بې عزتي کوي ستا د نیک کله بې عزتي کومه ستا د نیک عزت شته نه نو هغه ستاسو په کلیار کې نظر پېژنم دا دې شبوړې ښځه په کور کې ناستې ته لکه لبنډانو کړی دی او دغه ته ځي کله بل تلکانو سره ته خولې پلاني سره ته خولې ما ته ستا پته لګېده په شرمونو دو شرمولم یا الله چېرته ټوغکې پرې راولم ما خو ته اخلاص کې دا څه شرم کره پاتې شوی دا کره شرم ما کره ته شرم پاتې په دې شمله به یې نه خوري د خلکو دولتونه دي او اوس ترې راله غل ناظم کړی دی هغه قراقوري ویم هغه له خو مې په سر کې اوبه وڅکل او تا له به په دې سپېمو کې راځه دا بس ما ته پته باقي بېزتي کړي خو یو ورځ باندې خټه ټیکو شو الله خو دې اړو چوازاره ماله باندې ځي درځم په دې پاپو باندې که خیر غورځم ته ما نه پېژنې زما نوم اپا اوربي ډینجق دی ناظم صاحب له زه څنګه موبایل وکړم صبر وکړه هغه میټینګ کې ناست دی نن د دې کلي نمبر دی او سبا که خیر تاسو له وړه درلېږم او دغه بل ته ووایه تعالی مې درې تروړې خیر انشاءالله درکوم به لکه خیر ښه تا دغه چېرته نه ځي درکوم ناظم صاحب کور دی څه دي ووایه
زما سره خپل څه کار دی خو څه کار خو ما ته ووایه څه نه تا ورته اواز که بس ما سره ډېرې خبرې مه کوه زما سره خپل څه کار دی اواز به ته لږ وکړه ښځه اواز کوم ورته یاره خو دلته څه لوتلی یاره چې دا ناظم صاحب به روم ځي او که نه ورېږه ناظم صاحب روزي ښه صحیح ده اوس په سلام علیکم جی وعلیکم السلام سبحان الله ماشاءالله هم د خدای مسلمانی دا راته ووایه چې دلته کیسه کا ته خو ما پسې کور ته رالي دلته خلک نور څه کوي خو دغه وړو پسې راغلي منو نو د وړو دفتر خو زما هلته کې دی په 400 کې نو بس چا راته دا ځای ښودلو ما ته څه پته وویل ته ورشه وړه به درکړي نو راغلم دا کار مې راوړی نه ډېر د سړیتوب کار دی وکړو ډېر ښه کار دی وکړو خو د خدای مسلمانی زما ښځه کور ده او ګوره ډېره زیاته شکي ده هسې نه چې شک راباندې وکړي نو زه څه وکړم زه تاله نور څه له خو نیم راغلی زما اوړه په کار دی ما له اوړه راکړه چې زه مناظمه ښه کار دې وروړی دی او دا مې کار جوړې دا یاره بس نه مړه بس ده تشریف ورشه سکرټري داسې کار وکړه چې کور ته ورشه 2-3 پورې وړه راوړه ناظم صاحب څه کوي دا کارډ ولې ټیک نه دا شوې ده دا شوې ده د خدای مسلمانه خجي اخل دلته صبر اوله خجي دا دی وراله دا راته ووایه وایه ناظم صاحب څه وی ویم د خدای مسلمانی زه خبره دا کوم که نه ولې ستا پلار نشته نه که نه پلار مې مړ شکر پې وکاږه چې مړ دی د خدای مسلمان وړه سم ګران شوي دي خو دا خبرې پرېږده ستا دپاره پټرکونه وړه ډېره دا راته ووایه مور د سینګره مور مې په خپو شله دا غریب هم کټ کې پرتی بس ټیک ده چې د کټه نه راپاسي نو دا ښه خبره ده خو دا خبرې پرېږده د خدای مسلماني واده کوېدن شوي نه که نه هېڅ مې ملا نشته ښه دویمې ته خو مې اسیم چل جوړ کړی دی ویم د خدای مسلمانې خوښه دې نه ده چې چاته دې واده کړمه یاره خبره خو دې هو که خو زه به په کور کې مشرانو سره دغه کوم که نه صلاح به بس ټیک ده زما غونته کې ځوان به راته لا میلاویږي او لا نه خو سکرټري جی 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 لاس خوځوه د موبایل نمبر به در کوم 0302 3515 080 دا را مې جی بس خدای دې ورګه په دې تروړم راځم روړه ورشه خدای دې کوټر وغورځوه نازک وخت کې به راشي دونیسه در سره زما را سکرټري یوسي زه به ورته نه بس زه به یې یوسم زه بس راغلم دونیسه دونیسه زخه بس نور خو پې که نه زه بس ناظم صاحب په دې قصه لري پوه نه شم چې دا د څه تعلقات د خدای مسلمانو یو ارسه کې به نه رادانګې نه دی ارسه کې مه رادا او نه دی دغه وړه دی ولا ورکوي یا حل نه نه ته ماته صرف ده ووایه د دې وړو مشر زیم خو ته د وړو مشر خو ته خو خامخا زه دې هم شاګرد یم که نه خدای شته ګوره چوټي کړي به په مې معامله خیال کوه که نه ویم چوټي کړي به مې او مقه د کباړ ته به ناست خجي چې څنګه تاسو وایي خبره باندې پوهېږي نه بس کار وشو اوس پرنګ کوي لا بېګاله او لا سباله خو رنګ به لازمي کوي ولې اخر د وړو مالک یم چې زیره دې نن راولم زما ملګری دی دا چې قرآن څه نه پېژنې که نه هغه ډېر بدمخه انسان دی مه مې ورواله والا ما ته معلوم دی مړه خلکو ته به وي چې 100 کسان په قطار کې ولاړ دي که نه ما به مخکې کوي داجي تا سره زما په دې وجه لګیم نه ته د چا خبرې ته خو ګورې نه خو چلته ورشي او دغه بېنوا نه رسخت کړي که نه تا ته به هغه ساعت پته ولګي راځه پته به ولګي پته درته لګېږي ما ته پته لګي که نه نو هغه زه پېژنم نو ته څنګه پېژنې د دې غل په لاسو کې دا اوس دا راغلې ده دا بیا اوس مونږ په لار ځان کوي مه مې بوځه ته مه کوه داجي ګورې ته چې څه وایې که نه دومره بد نه دی ښه خزر عزت د خو د پته به ته اوس پته ولګي راځه ته یې نه منې راځه यस सर जी सर बिल्कुल सर उमल तवर रवानी जी ओके जी ओके राजा लेकर राजा पूरी सर आवडते वाले लगा हाँ अगर थी चिदा प्रदेक वे ټول سرکاري وړ دی وای یاره جی زه خو د دې وړو مشر د غریبانو خدمت کوم خانجي په خدای به شي پتا به شي د غریبانو خدمت نه قمقله د غریبانو وخت یو ټول خانجي ما خو ټول ما بوسوا تا سره بس هغه عمل کوم کنه چې دا وړ صرف یوازې د موستانه دا ټول د غریبانو وخت وو او د زبرګ روزه تم نه کوته خدای مسلمان ته
یاره خان جي په خدای رې باور شته ما خو ټولو غریبانو له وړ ورکړي د سکرټري نه تاسو بالکل چې د مخ چپ غلی شه ورکړي دي دوه بوجې دي ورکړي یوه دې ځان ته پرېښې ده او صرف ځانه یو دوه درې دغه لوډرې دې والي دي یو کس نه دوه درې کسانو راته ویلي دي په کلي کې خو ما سره قانون سره ثبوت نی او چې ثبوت راته میلاو شو ستا خلاف اف آی آر زه به تا سره اوس هغه کاروي کوم کله چې ته به یاد وساتې یاره جي تاسو ته دا چا ویلي دي ها اوس ما ته وایي چې تا ته چا ویلي دي په تا باندې د دنیا شکایت دي یو دوه درې نو تاسو ماته ثبوت وښایئ که نه ثبوت مخکې شه ته بوس ما ته زه به تا ته ثبوتونه ښیم ټول پردی اختي وو یاره جي که څه پکې کېږي نو چپ ځای مه ګورستان ورسره والله چې وایم داسې خبره ده زارېږه د دې کلي د ملک نه صحیح ده چې داسې ملکان په کلي کې که نه ستا غوندې غلي نه دي دا به موږ په یو ساعت کې ګرفتارو یاره خان جي تاڼې ته مې مه بوځئ ته مینت کوم زارې ته کوم د پولیسو د واڼ نه والله ډېر یارېږم او د عوام د غلا نه یېرېدو د وړو نه یو خبره یاد ساته زه په هغه پولیس والا کې نیم چې پر دې حق په ووامه او تا سره به جوړ توړو کم دلته صحیح ده مخکې شه تاڼې ته نوره خبرې به هلته کوو پر دې حق دې والي دي مسلمان او هغه هم په روژه کې مخکې شه یاره خان جي ګزاره ورسره وکړي موږ دا وردي دې لپاره اچولې ده که نه چې ستا غوندې خلک د رباشري نه ختم کړو او د عوامو خدمت یې کړو مخکې شه یاره خان جي